ژوند او اقتصاد. د غوره اقتصاد لارې چارې ستاسو په ژوند کې مثبت اقتصادي بدلون، د هیواد د سوداګرۍ او صنعت روان حالات، اقتصادي برخه کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې، خدمتونه او پرمختګونه، دا ټول د ژوند او اقتصاد خبرونه کې. دا خبرونه هر یک شنبه د سهار 8 بجې او 10 دقیقې تکرار یې هر پنج شنبه په همدې وخت له حریت رادیو څخه په 8.5 صفو اوریدلی شئ. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې د اسلامي امارت له راتګ سره تر دې مهاله د دغه ادارې له لارې 4,73,940 میټریکه ټنه انتقالات شوي دي چې له امله 2 میلیارد افغانۍ هم ترلاسه شوي دي. د اوسپنې پټلۍ ادارې مسؤلینو په وینا چې دوی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو سره او په ځانګړې توګه د سیمه ییز اقتصاد اتصال لپاره د افغان ترانس پروژې د دوام په موخه له ازبکستاني چارواکو سره هم ښه مجلسونه کړي او تمه ده دغه حیاتي پروژه روان کال کې پیل شي. په همدې موخه د لا زیاتو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره زموږ همکار الیاس جواد د اوسپنې پټلۍ ادارې له ویان ښاغلي عبدالسمید دراني سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځوو. د حریت رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ژوند او اقتصاد خبرونه ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې مو د اسلامي امارت له بریا تر اوسه د اوسپنې د پټلۍ چارې تر بحث لاندې نیولې. په خبرونه کې راسره د اوسپنې پټلۍ ادارې ویان عبدالسمید درانی صاحب مېلمه دی چې د دغه ادارې په فعالیتونو به رڼا واچوي. په پیل کې درانی صاحب ته ښه راغلاست وایو، ستړي مه شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه. الله تعالی دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ اوسي. مننه. درانی صاحب تر اوسه د اوسپنې پټلۍ ادارې اړوند څومره تاسیسات موجود دي په مجموع کې او په سوداګریز ډګر کې څومره سهولتونه رامنځته کړي ستاسو په نظر؟ په ټوله کې په افغانستان کې اوس مهال موږ تقریبا 202 کیلومتره اوسپنه پټلۍ لرو. په دې کې 140 کیلومتره فعاله اوسپنه پټلۍ ده، یعنی په دې معنی په ورځنۍ توګه له هغې صادرات او واردات ترسره کیږي. 93 کیلومتره هغه اوسپنه پټلۍ ده چې ډېره برخه کارونه ترسره شوي دي، یوازې کم کارونه پاتې دي او انشاءالله نږدې ورځو کې به دا بهرهبردي ته سپارل کیږي. او 43 کیلومتره پټلۍ هغه پټلۍ ده چې تقریبا 3.4 سلنه کارونه مخته تللي دي او نور کارونه پاتې دي. نو انشاءالله په نوي کال کې دا کارونه به پیلېږي او دا به مخته ځي. اوسپنه پټلۍ اداره په ټوله کې 4 دوهم واحدونه ولایتي واحدونه لري، یعنی په فاریاب ولایت کې موږ ریاست لرو، بلخ ولایت کې موږ ریاست لرو، هرات ولایت کې موږ ریاست لرو او په کندهار کې امریت لرو. اوسپنه پټلۍ اداره د امارتي ادارو په اډانه کې یوه مستقله اداره ده او د مستقلې ادارې په توګه دنده ترسره کوي. ډیره زیاته مننه. د افغان ترانس پروژه چې په تیره اداره کې رامنځته شوې وه، د دغې پروژې په اړه که لږ جزئیات وړاندې کوي او په ګټو باندې خبرې وکړي یا څومره دغه پروژه د افغان لوري په ګټه وه؟ افغان ترانس پروژه د له مزار شریف شروع کیږي او تر تورخمه پورې رسیږي. دغه پروژه د افغانستان له خاورې مرکزی اسیا هیوادونه له جنوبي اسیا هیوادونو سره وصلوي. دا د افغانستان لپاره د افغانستان د اقتصاد لپاره یوه خورا ګټوره پروژه ده. انشاءالله هر کله چې دغه پروژه عملي کیږي، پیاده کیږي او جوړیږي، د افغانستان لپاره به ډېرې ګټې لري. له دې ګټې یوه ګټه دا ده چې سیمه ییز اتصال به رامنځته کیږي. د افغانستان له خاورې به د مرکزي اسیا هیوادونه چې ازبکستان، ترکمنستان دغه هیوادونه دي، دا به د افغانستان له خاورې د جنوبي اسیا له هیوادو سره وصلېږي. نو کله چې دغه پروژه مخته ځي، یعنی په دې معنا چې موږ یو سیمه ییز اتصال رامنځته کوو او هر کله چې افغانستان کې سیمه ییز اتصال رامنځته کیږي، په دې معنا چې افغانستان د اقتصاد محور ګرځي. او په بل معنا موږ که ووایو چې کله سیمه ییز اتصال رامنځته کیږي، دا په دې معنا ده چې د سیمې هیوادونه خپله ګټه په افغانستان کې په سوله، په ثبات، په ارامي کې غواړي. له دې وروسته بیا دوی جنګ ته غواړي. دا د افغان ترانس یوه لویه ګټه ده موږ ته. او نورې ګټې کله چې افغان ترانس پروژه عملي کیږي،
افغان کډرونو ته کاري فرصتونه برابرېږي. او بل غټه چې د بیت المال ته ده، په دې معنا چې کله دا پروژه مختزي چارې مختزي لدې لارې انتقالات شروع کیږي، اسلامي امارت به یو لوی عایداتي منبع په دې په لاس ورځي، دا یو ترانزیټي لار ګرځي. نو ترانزیټ لدې لارې کیږي د افغانستان اسلامي امارت بیت المال ته به یو نوې عایداتي سرچینه په لاس ورځي. تر اوسه پورې د دغه پروژې کارونه څومره بشپړ شوي؟ یعنی څو فیصده مخته تللي دي؟ دغه یوه سیمه ییزه پروژه ده، نو یوه لویه پروژه ده، تقریبا 940 کیلومتره اوږدوالی لري او لوی بودیجې ته اړتیا لري. دا پروژه د تېرې ادارې پر مهال توافق شوی و، بیا یې له بده مرغه چارې په ټاپه ولاړې وي. نو کله چې افغانستان د اسلامي امارت ځواکونو له لوري فتح شو، اسلامي امارت د اوسپنې پټلۍ ادارې مسؤلین په خپلو سفرونو کې ډېره تاکید په دې کولی چې سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي د اوسپنې پټلۍ په اړه، ځکه د اوسپنې پټلۍ ټولې پروژې سیمه ییزې دي، له هېوادونو سره نښلي. نو موږ ډېر اړتیا دې ته وینو چې د سیمې له هېوادو سره موږ فوقالعاده ښې او دوستانه او د همکارۍ اړیکې ولرو. په همدې بنا باندې دغه پروژې الحمدلله هغه تر ټولو لومړۍ مرحله چې هغه ابتدایي سروې وه، هغه تر فتحې وروسته دا کار وشو. تر فتحې وروسته د افغانستان، پاکستان او ازبکستان هېوادونو د اوسپنې پټلۍ ادارو تخنیکي ټیمونه افغانستان ته راغله او دلته د دغې پروژې ابتدایي سروې ترسره کړه. دغه ابتدایي سروې د دغه دواړو هېوادو په وینا او د افغان انجینرانو په وینا یوه فوقالعاده کامیابه سروې وه، ځکه دا د جمهوریت په مهال د ناامنیو او د نورو ستونزو له امله نه ترسره کېده. د فتحې وروسته دغه ترسره شوه او په همدې اساس بېلابېل سفرونه شوي دي پاکستان هېواد ته، ازبکستان هېواد ته، او په ټوله کې دغه هېوادونه یوه علاقمندي او دلچسپي لري چې انشاءالله د دغې پروژې کارونه زر تر زره وشي او دغه پروژه عملي شي. وروستیو کې د اسلامي امارت او په ځانګړي ډول د اوسپنې پټلۍ ادارې یو لوړپوړي پلاوي ازبکستان ته سفر درلود. د دغه سفر لاسته راوړنې که په لنډ ډول زموږ اورېدونکو ته ووایاست. بلې او مخکې مو اشاره ورته وکړه چې د اوسپنې پټلۍ ټولې پروژې سیمه ییزې دي، له هېوادونو سره وصلېږي. نو موږ اړتیا لرو د سیمې له هېوادونو سره ښه اړیکې ولرو. په همدې اساس ازبکستان ته د اوسپنې پټلۍ ادارې عمومي رئیس او معاونینو یې په بېلابېلو وختو کې سفرونه کړي دي. د دغو سفرو یو لوی هدف دا و چې د حیرتان مزار شریف د انتقالاتو بهیر دوامداره وساتل شي، ځکه تاسو شاهدان یې چې په افغانستان کې یو لوی تحول رامنځته شو، اسلامي امارت کابل فتح کړي او واک ترلاسه کړي. نو اړتیا دا پېښېده چې له سیمه ییزو هېوادو سره اجماع یا د خبرو د تفاهم لار رامنځته شي تر څو دا بهیر ټپه ونه درېږي. او د هغې ترڅنګ د افغان ټرانس موضوع د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې لپاره ډېره مهمه ده، ځکه دا یوه حیاتي پروژه ده، عایداتي پروژه ده، انکشافي پروژه ده. که کله عملي کېږي د افغانستان لپاره ډېرې ګټې لري او د سیمې هېوادونه فوقالعاده دې ته دلچسپي لري. نو د اوسپنې پټلۍ ادارې بېلابېل سفرونه شوي دي. یوه مهمه موضوع د افغان ټرانس موضوع چې دغه پروژه باید څو نظر کېږي دا مخته ولاړ شي او عملي شي. خیر اوسې، مننه. پرون په ټولنیزو رسنیو کې راپورونه یا خبرونه لاس په لاس کېدل چې د دې ادارې یو تخنیکي ټیم د روزنو لپاره ازبکستان ته تللی. دغه ټیم یا ورته نورو ټیمونو ته چې پخوا ازبکستان ته د روزنو لپاره تللی، البته تخنیکي روزنو یا مسلکي روزنې لپاره، په کومو برخو کې دوی ته ټرینینګ او روزنې ورکول کېږي او دا به څومره دوامداره اوسي او لاسته راوړنه به په مجموع کې د افغانستان لپاره او په خاص کې د اوسپنې پټلۍ ادارې لپاره څه وي؟ کله چې تر فتحې وروسته د اوسپنې پټلۍ ادارې مستقله اداره ونومول شوه او د هغې لپاره رهبري تعیین شوه. د اوسپنې پټلۍ ادارې سرپرست ملا بختالرحمن شرافت په هماغه اول ورځو کې له ملت او دولت سره یو تعهد وکړ. هغه تعهد دا و چې موږ غواړو د اوسپنې پټلۍ ټولې چارې افغاني کړو. هغه په دې معنا تقریبا له 14 کلو راهیسې د اوسپنې پټلۍ د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ډېرې چارې د خارجي هېوادونو، نهادونو او سازمانونو لخوا مخته وړل کېدې، هغه که تخنیکي برخې وي، که عایداتي برخې وي یا که نورې مسلکي برخې وي. نو د اوسپنې پټلۍ ادارې سرپرست له ملت او دولت سره دغه تعهد کړی و چې موږ غواړو د اوسپنې پټلۍ ټولې چارې افغاني کړو.
په دې معنی چې موږ باید تخنیکی انجینر افغان ولرو، د لوکوموټیو ډرایور افغان ولرو، کوم خلک چې هوایي ټولوي د اوسپنې پټلۍ، یعنی په ټولو کې باید ټول کارمندان موږ افغان ولرو. الحمدلله موږ د افغان کارمندانو یوه ډله لرو، خو دا کافي نه ده د موږ لپاره. په همدې د اوسپنې پټلۍ ادارې په دې هڅه کې سوه چې د سیمې له هیوادونو تعلیمي بورسیې ترلاسه کړي. تعلیمي بورسیې کله چې زموږ محصلین، زموږ کارکوونکي هغه هیوادو ته ځي، د اوسپنې پټلۍ په تخنیکي او مسلکي برخو کې روزنه ترلاسه کوي او بیا بیرته هیواد ته راګرځي. د موږ له دوی سره تعهد دا دی چې دوی به په تخنیکي او مسلکي بستونو کې ګمارل کیږي. دا د افغانانو لپاره هم لویه ګټه ده، ځکه کله چې زموږ ټولې چارې افغاني کدرونه، افغاني ځوانان، خپل انجینران مخ ته یوسي، موږ نړیوالو ته ویلی شو چې موږ خپله اوسپنه پټلۍ لرو. یعنی داسې ویلی شو چې تر فتح مخکې پر ټوله کې دغه نظر موجود و چې افغانستان خپله اوسپنه پټلۍ نه لري. دغه اوسپنه پټلۍ بل چا ورته جوړه کړې ده، بل څوک ورته اداره کوي. نو په ټوله کې زموږ یو لوی پلان، ستراتیژیک پلان دا دی چې د اوسپنې پټلۍ چارې باید افغاني متخصصین، افغاني کدرونه دا په مخ یوسي. او الحمدلله موږ په دې کې کامیابه سوي هم یو. تقریبا 5 میاشتې مخکې د حیرتان مزار شریف د اوسپنې پټلۍ عواید په ازبکستان کې ټولېدل. د اوسپنې پټلۍ ادارې په ځانګړي هڅو دغه پروسه مزار شریف ته را انتقال شوه. اوس د اوسپنې پټلۍ عواید په مزار شریف کې ټولېږي. دا د افغاني سوداګرو لپاره هم یوه سهولت دی، ځکه چې هغو په یوه بیګانه ملک کې، پردي ملک کې پیسې تحویلوي او څه ستونزې به ورته وي. خو که مزار شریف خپل هیواد، خپله خاوره کوي، ټول به په زه به ورسره پوهېږي او ډېر په اسانه به دوی ته لاسرسی کوي. په همدې تسلسل د اوسپنې پټلۍ 14 تنه کارکوونکي ترکمنستان هیواد ته 3 ورځې مخکې ولاړل. نو دوی به هلته تقریبا 3 میاشتې په تخنیکي او مسلکي برنامو کې، په لنډمهاله برنامو کې زده کړې کوي او بیرته به هیواد ته راستنېږي. هیواد ته چې راستنېږي نو انشاءالله موږ به هغه هدف ته رسوي، هغه تعهد ته به نږدې کوي چې موږ له ملت سره کړی. موږ ملت او دولت ته ویلي وو چې موږ غواړو د اوسپنې پټلۍ ټولې چارې افغاني کړو. نو دغه سلسله د هماغه اهداف لپاره یوه برنامه، یوه وسیله ده او انشاءالله د خدای په توکل سره په دې کې به هم کامیابیږو. ډیره مننه. په لومړي سر کې تاسو په افغانستان کې په مجموع کې د 202 ریل پټلیو یادونه وکړه. له دغې جملې څخه اوس په افغانستان کې څومره فعال لرو؟ مخکې اشاره ورته وکړه، په افغانستان کې اوس 136 کیلومتره فعاله اوسپنې پټلۍ لرو او موږ په 3 ولایتو کې په ورځنۍ توګه انتقالات لرو، یعنی هم صادرات لرو سوداګریزو توکو، هم واردات لرو. په هرات کې د تورغونډۍ بندر له لارې له ترکمنستان هیواد سره موږ په ورځنۍ توګه صادرات او واردات لرو. صادراتو کې ډېر وچې میوه وي او په وارداتو کې نفتي مواد، غیر نفتي مواد، خوراکي مواد. په فاریاب ولایت کې موږ له ترکمنستان هیواد سره انتقالات لرو په ورځنۍ توګه او په مزار شریف کې موږ له ازبکستان هیواد سره انتقالات لرو او انشاءالله موږ هڅه کوو چې له ایران هیواد سره مخامخ انتقالات شروع کړو. هلته یوه پروژه تر کار لاندې ده، انشاءالله دا پای ته رسېږي، انتقالات به شروع کړي. ډیره مننه. تاسو د انتقالاتو خبره وکړه. په مجموعي ډول د تاسو سره هغه آمار کوي له موږ سره یې شریک کړئ چې له دغې لارې تر اوسه څومره انتقالات شوي دي او زموږ تاسې بیت المال ته څومره عواید جمع شوي دي تر دې دمه د اسلامي امارات له راتګ سره سم تر دې تاریخه پورې؟ موږ په اونیزه توګه د انتقالاتو خبرونه د خپلو پاڼو نشروو څو ملت ته ډاډ ورسېږي چې اقتصاد مخ په ښه کېدو دی، مخ په عادي کېدو دی، په ښه روان دی. نو په تېره میاشت کې، یعنی په قوس میاشت کې موږ 473,000 میټریک تنه شاوخوا انتقالات درلودل. په دغه انتقالاتو کې 4,404 میټریک ټنه د صادراتو او باقي واردات وو. نو په صادراتو کې ډیره برخه د افغانستان وچه میوه جوړوي او الحمدلله اوس موږ په صادراتو کې یوه اندازه ترانزیت لرو، یعنی د سیمې له هیوادو افغانستان ته سوداګریز توکي راځي او دلته د افغانستان اوسپنې پټلۍ کې بارېږي او نورو هیوادو ته ترانزیت په توګه ځي. دا یو خوشخبري ده موږ ته چې موږ د افغانستان د جنګ له نقطې اوړو د اقتصاد او د ترانزیت او د پراختیا نقطې ته. نو موږ په اونیزه توګه انتقالاتو خبرونه خپروو. یادونه موږ په تېره میاشت کې مو دونه انتقالات کړي وو
او سږ کال تقریبا په 9 میاشتو کې موږ څه باندې 2 میلیارډ افغانۍ عواید راټول کړي دي او د افغانستان اسلامي امارات بیت المال ته سپارلي. ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې په دغه کار کې د سوداګرو ونډه هم ډیره مهمه ده او د هغې همکاري ته اړتیا لیدل کیږي. د سوداګرو سره ستاسو هغه مجلسونه دوامداره شته او کوي په کومو برخو کې دي او د هغوی غوښتنې څه دي؟ بله نو اوسپنه پټلۍ ودانه په سوداګرو ده، په سوداګریزو توګه ده. نو موږ باید له سوداګرو سره فوق العاده ښې اړیکې ولرو، د هغوی پیشنهادونه د هغوی ستونزې په وخت سره واورو، حل یې کړو او څونه سهولتونه هغو ته برابرولی سو هغه برابر کړو ورته. الحمدلله د اوسپنې پټلۍ ادارې رهبري په مختلفو وختونو کې میاشت کې 2 میاشتو کې له سوداګرو سره، خصوصا هغه سوداګر چې په بندرونو کې فعال دي، له هغو سره ناستې لري، د هغو پیشنهادونه د هغو ستونزې یادداشت کوي او په کومو ستونزو باندې زموږ وس رسیږي هغه انشاءالله حل کوو ورته. نو اوس موږ چې سوداګرو سره کوم اړیکې لرو، سوداګر الحمدلله خوشحاله پرېښي او نور هم هڅه کوو چې څونه سهولتونه سوداګرو ته مهیا کېږي هغه ورته مهیا کړو. ځکه کله سوداګرو ته سهولتونه مهیا کېږي په دې معنی چې تجارت پراخېږي او هر کله چې تجارت پراخېږي د موږ عام وطنوالو ته ګټه رسېږي، د خوراکي توکو بیې رالوېږي او په ټولو کې خلکو ته کاري فرصتونه برابرېږي. ډیره مننه. په دغه فعالو 140 پټلیو کې 140 پټلۍ دي، 2 کیلومتره پټلیو کې په دې کې تر اوسه پورې داسې امار تاسو سره شته چې څومره هیوادوالو ته کاري زمینه پکې مهیا شوې ده؟ په مستقیمه توګه موږ په 2 ډوله کاري فرصتونه لرو، یا په مستقیمه توګه ده چې خپله د ادارې په چوکاټ کې ده او یا غیر مستقیمه توګه. نو په مستقیمه توګه تقریبا د 200 شاوخوا کارکوونکو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي، هغه تخنیکي برخې، غیر تخنیکي برخې، مسلکي برخې او په غیر مستقیمه زرګونه هیوادوالو ته. ځکه اوسپنه پټلۍ د سوداګریز ترانسپورت لپاره تر ټولو ارزان ترانسپورت دی. نو په دې کې مختلفې برخې دي، تخلیه ده، بارګیري ده، ایمالونه کته کول دي، پورته کول دي، انتقال دی. نو په غیر مستقیمه توګه زرګونه هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر شوي. ډیره زیاته مننه. د سوداګریز وسعت او پرمختګ لپاره یو شی چې ډیر مهم دی هغه ډاډمن امنیت دی چې لله الحمد د اسلامي امارات پر راتګ سره دغه ستونزه له منځه تللې، خو بیا هم د سوداګرو د هغه ذهني آرامتیا لپاره د لا ډاډمن امنیت د تأمین لپاره له نورو اړونده ارګانونو سره تاسو ناستې لرئ؟ والحمدلله څنګه تاسو په جریان کې یاست، د امارتي ادارو ترمنځ ډېره فوق العاده ښه همغږي شته. مثلا که اوسپنې پټلۍ ادارې رهبري وغواړي د عامه ساتنې ملي تصدۍ له مسؤلینو سره وګوري، دا کار تقریبا په 2 ساعتونو کې امکان لري. زموږ خبره تر هغو زره رسېږي، د هغوی خبره تر موږ زره رسېږي. الحمدلله ډېره ښه فضا حاکمه ده. نو موږ هیوادوالو ته، سوداګرو ته، ټولو ته ډاډ ورکوو د اوسپنې پټلۍ ټول تاسیسات خوندي دي، امنیت نیول شوی دی، مجاهدین توظیف دي، هلته دندې ګمارل شوي دي. د موږ ټول تاسیسات د کورنۍ چارو وزارت په تشکیل کې د عامه ساتنې تصدۍ له لورې امنیت تامینېږي او انشاءالله فوق العاده ښه امنیت دی. بل بیا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو خورا ضرورت دی ترڅو داخلي توکو ته لار هواره شي او نړیوال بازار پورې ورسیږي، چې دا به د افغانستان په اقتصادي رشد کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو رښتیا هم چې خورا ضرورت دی چې ترڅو داخلي توکو ته لار هواره شي چې نړیوال مارکیټونو ته ورسیږي او همدا ډول باندې په دې برخه کې باید ډیر زیات ګامونه پورته شي او منظم میکانیزم باندې کار وشي ترڅو پورې چې د صادراتو کچه لوړه شي. نو فکر کوم چې د ځمکني دهلیزونو په رغېدو باندې لاس پورې کول او د اوسپنې پټلۍ او دې ته ورته په نورو داسې لارو باندې چې تر وشي کولی چې ټول کوم تولیدي توکي محصولات چې د افغانستان دي هغه بهر ته لار پیدا کړي. وګورئ په کوردننه افغانستان کې ډېرې توکي او محصولات شته چې نړیوال مارکیټ ته انتقال مخه یې ډب ده. نو په داسې حال کې چې هیوادونه کوښښ کوي چې په تجارتي مرکزونو بدل شي او همدارنګه نړیوالو تجارتي سازمانونو سره غړیتوب او د هغوی سره د راکړې ورکړې لویو پرېکړو صاحب وګرځي.
نو د اوسپنې پټلۍ اړوند پرمختګونه او د حکومت منظم میکانیزم به افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت دپاره ښه درمل محسوب شي. د اوسپنې پټلۍ فعالېدل به د دې جوګه شي چې افغانستان اقتصادي او سوداګرو ته خورا اسانتیاوې جوړې کړي. صنعت حمل و نقل امروز در دنیای تجارت و کاروبار از اهمیت ویژه برخوردار است و ستون فقرات اقتصاد کشور تشکیل می‌دهد. متاسفانه 4 دهه جنگ و ناامنی‌ها در افغانستان تماما زیرساخت‌ها و زیربناهای اقتصادی از بین رفت و هیچگاه افغانستان اجازه را پیدا نکرد تا بالای صنعت حمل و نقل و یا ترانسپورت و یا ساختن جاده‌های معیاری و استاندارد کار بکنند. بنابراین ما همیشه با مشکلات ترانزیت با کشورهای همسایه مواجه بودیم و کالاها خیلی گران به افغانستان وارد میشد و یا برعکس از زمانی که ما صادرات می داشتیم هم با مشکلات خیلی جدی مواجه بودیم. از آنجایی که افغانستان از یک طرف محاط به خشکی است و از طرف دیگه مشکلات مرزی با کشورهای همسایه داره، داشتن خط ریل میتونه یک رونق و شکوفایی را در تجارت افغانستان به میان بیاره، چون از طریق خط آهن ما میتونیم کالاها را به ارزانترین قیمت و به زودترین فرصت داخل کشور بکنیم و یا برعکس از او کالا را به بیرون از کشور صادرات بکنیم. من فکر میکنم هر از گاهی که ما دارای یک سیستم منظم و قوی حمل و نقل در داخل کشور باشیم، این تجارت و کاروبار در افغانستان رونق خواهد داد و از طرف هم زمین کار و اشتغال ایجاد خواهد کرد و از لحاظ ژئوپلیتیک افغانستان یک نقطه اتصال میان کشورهای جنوب آسیا و آسیای میانه است. میتونه افغانستان تنها از حق ترانزیت سالانه به میلیون ها دلار عواید به دست بیاره و از طرف هم میتونه که یک نقش اساسی را در قسمت اتصال کشورهای جنوب آسیا و آسیای میانه داشته باشه و از طرف هم ما را حرکت بده به طرف یک همگرایی اقتصادی و این همگرایی اقتصادی سبب از این خواهد شد که در افغانستان یک صلح پایدار و امنیت دائمی حاکم شوه و اعتبار سرمایه‌گذاری در افغانستان بلند بره. هیره دی نوی چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره د داخلي صادراتو کچه تر بل هر وخت اعظمي حد ته رسېدلې ده چې ورسره جوخت د افغانستان اقتصادي برخه پیاوړې او سوداګرو ته اسانتیاوې رامنځته شوي دي. زندگی و اقتصاد، راهکارهای اقتصاد و زندگی بهتر. برای ایجاد تحول مثبت در زندگی شما، دستاوردهای امارت اسلامی، خدمات، تلاش و پیشرفت‌های مسئولین، بازسازی، پلان‌های آبادی و موضوعات مختلف دیگر را با مسئولین و صاحب نظران در جریان قرار داده و نظریات ایشان را در برنامه زندگی و اقتصاد می داشته باشیم. برنامه زندگی و اقتصاد را یکشنبه ها ساعت 8:10 قبل از ظهر، تکرار آن را پنجشنبه ها ساعت 4 بعد از ظهر از رادیو حریت شنونده باشید.